السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. نو کتونکو عجیب خبره دا ووري چې رمضان کریم بغیر دینه چې څه دی خپل دی چې څه دی ویات نفسي پېښ پر کړی وي چې ما سړی کړی وي کورواله کړی وي خپل بي سره د دین علاوه نور داس شان هم شته چې په وی باندې روزه ماتي. اوس هغه شان څه شي دي او د یو شان متعلق باندې د امت علماء کرام چې کوم اختلاف کې قرار لري دغه اختلاف حکم بنیاد باندې دا څنګه روزه ماتيږي او دا روزه چې ماته شي آیا د بي بیا څه جرمانات څه جبیرات څه کفارات څه قضا شته او نشته. نن زموږ دغه عجیب خبره تاسو سره شریکوم چې ډېر ضروري معلومات دي او هر منځګزار او روزدار مسلمان لپاره پکار حسینه چې موږ روزه نیسو او د روزې نه موږ محروم یو. حسینه چې روزه خو نیسو او په هغه بدبختو کې حساب شوي یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هلاک شي هغه کس چې په رمضان کریم کې د بخښنه او مغفرت وشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزتمندونو رمضان کریم په متعلق باندې نبی صلی الله علیه وسلم یو څو احادیث بیان کړي دي. دغه احادیث بیانوم درته او بیا یو څو خبرې دي تابعین دي او یو دوه خبرې هغه کومه دین وروسته بیا دا وجه د اختلاف ته چې د امت علماء کرام امت ور باندې مختلف شوی ده د دوه روایت په اساس نو هغه اختلاف بیا ذکر کوم. عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. کوم روزدار مسلمان چې هغه د دروغ خبري او باطل خبري دروغ غیبت قول الزور او همداشانته اعمال د ګناهونو د رمضان کې پرې نه کړي نو الله عز وجل دې خبره ته ضرورت نه لري چې د خوراک پرېښي ده او څښاک ځکه حلال شیان پرېښي دي او د حرام دي پرېښي نو الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې د روزې ته ضرورت او حاجت نه لري. رواه البخاري. دې حدیث معلومیږي چې الله دې روزه نه قبلوي. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة ما لم يخرقها. الصوم جنة ما لم يخرقها. روزه چې دا ډال ده تر هغه وخت پورې چې دا ډال خپل مات نه کړي تر څو چې د مات نه کړي دی ونش کوي وینشلي چیرې نه کې دا ډال د عذاب جهنم نه دا ډال د الله قهر نه دا ډال د الله د غصې نه دا ډال د شیطان د وساوسو نه د شیطان د گزارونو لکه څنګه چې په جنگ کې مونږه جنگي اسباب ډال استعمالو د دښمن د گزار نه ځان ساتو. تاسو په روزه سره هم گزار مسلمان روزدار مسلمان خپل ځان محفوظي د ډیرو مختلفو شیانو خو شرط دا د معلوم یخرقها چې دا د یوونه چری او د غډال خپل مات نه کی خپل خراب نه. محدثین علماء کرام فرمایي چې د چرل نه مراد دا ده چې په دې کې غیبت او دروغ او نور ګناهونه پکې ونه کی. بل ځکه حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مخکې حدیث کوم د الصوم جنة ما لم يخرقها دا ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه روایت کړی دا او امام احمد رحمه الله او دارمی رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر. بل حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ډیر روزدار داسې دي چې حصه یې د خپل روزې نه یوازې لوږه او تنده ده. دغه حدیث هم امام احمد رحمه الله او ابن خزیمه رحمه الله په خپل کتابونو کې ذکر. د روزدار داسې دي چې د دوی نه د روزې فائدہ صرف دومره ورته حاصله شوله چې بس ځان یې وږی او ځان یې تږی نور څه فائدہ ورته حاصله د روزې په وسیله کې او په بدله کې ورته حاصله نه شوله. بل ځکه یو حدیث ته امام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم امانه. الصوم انما الصوم امانه فليحفظ احدكم امانته. انما الصوم امانه. انما الصوم امانه. بشکل روزه چې امانت ده فليحفظ احدكم امانته. خامخا دې استاد سنت د امانت محفوظ کی دې حفاظت کوي دې امانت کې دې خیانت نه کوي. عزتمندو ابن ابي شيبه رحمه الله د مجاهد دا قول نقل کړی دی مجاهد رحمه الله هغه وايي خصلتان من حفظهما سلم له صومه الغيبه والكذب. خصلتان دوه خوونه داسې دي من حفظهما کوم روزدار چې دغه دوه خوونه نه بچ شو سلم له صومه نو د روزه محفوظه د لپاره پاتې شو سالمه پاتې شو روغه جوړه پاتې شو. هغه دوه خصلتونه څه دي الغيبه والكذب یو غیبت او بل دروغ. کچېرته په رمضان کریم کې څوک دغه دوه خوونه ونه کړي نو د روزه د لپاره محفوظه شو چې د غیبت نه ځان وساتي او د دروغ نه ځان وساتي. همدا شانته د جابر رضی الله عنه قول هغه هم ابن ابي شيبه رحمه الله نقل کړی. جابر رضی الله عنه په خپل وایي جابر رضی الله عنه صحابي ده هغه فرمایي اذا صمت هر کله چې تکل روزه ونیسي فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. ولهذا استغوغنا او دستسترګي او دستجبا دا به هم د ګناهونو نه د دروغو نه دینه په پیل دا چې روزه ونیسي. ودع هذا الخادم او بل دار دي خادم او د نوکر د زرم نه بم ځان سره چاته به تکلیف نه ورکې اعلان دي خلک
وليكن عليك وقار وسكينه في يوم صومك. د روزې په ورځ کې باید په تا باندې ډېر درنوالی او وقار او سکینه به خور وي، ډېر په شرف او درنوالی او عزت او شرافت باندې وقار سره به ګرځې راکړې. جاهل او بېهوده خبرې، بېهوده کارونه، ناسته ولاړه بې ځایه او بې ځایه خبرې کوله، داسې سپک غوندې ځان کول، دا بالکل په کار نه وي طالبه. او ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. او هغه ورځ چې روزه دې نه وي او هغه ورځ چې روزه دې وي، دغه ورځ باید ستا برابر نه وي. نه کومه ورځ چې روزه نیولې ده، دغه ورځ به ستا ممتاز وي. دلته به ته بدل شوی وي، دلته به ستا اخلاقي انقلاب راغلی وي، په تا کې عملي انقلاب به وي، د ستا کردار هر څه به برابر وي، بدل به وي، د رزق به بدلوالی راغلی وي. جابر رضی الله عنه دا قول نقل کړی ده او ابن ابي شيبه رحمه الله. عزتمندو د دې اوسو احادیث مبارکه او د صحابه کرام او د تابعین د دې اقوال مبارکه په نتیجه کې علما د امت چې دغه ډول تقسیم شوي دي. ځینې علما وایي چې په غیبت سره او په دروغ سره او د بدن په نور اندامونو سره روزه ماتي، لکه څنګه دي چې د نفس خواهش ونه منلو، حلال شیان دی ونه خوړل، خوراک او څښاک دی بند کړلو، همدا سانته د فرج خواهش دی ونه منلو، د جما نه دی او د کوروالی نه ځان وساتلو، نو همدا شانته به ته داسې د نفس نور خواهشات ونه منې، دا نور اندامونه به هم په کنټرول کې وي، پک به هم کنټرول وي، سترګې به هم کنټرول وي، لاسونه به هم کنټرول وي، او خپې به هم کنټرول وي، ژبه به هم په کنټرول کې وي، اخلاق به هم په کنټرول کې وي، ټول بدن به د نفسي خواهشاتو د منلو نه انکار به کړی وي، روزه به یې نیولې وي. که چېرته داسې وشول چې حلال شیان خو د ځان باندې بند کړل او حرام شیانو کې مبتلا شولې، غیبت او دروغ او خلکو ته ضرر رسول، تکلیف رسول، د نفس دا خواهش یې ومنلو، نو لهذا ستا روزه ماته شوه، بالکل ښکاره وایي ماته شوله. داسې ماته شوله چې ته به یې قضا راګرځوې. دا د امام اوزاعي رحمه الله مذهب او د اصحاب الظواهر چې د حدیث ظاهر نه معنا راخلي، په هغوی کې ابن حزم ظاهري، داود ظاهري، اصحاب الظواهر ورته وایي، دوی د امت علما دي، هغوی دا وایي چې دا روژه ماته شوله او قضا به یې راګرځوې. ورته داسې لکه سړی نه چې په سهو باندې، یعنې لکه سړی چې په غلطۍ کې ورنه خوراک وشوله، په غلطۍ کې ورنه نه هېره جدا خبره، غلطي ورنه وشوله او داسې کول اوبه یې تېره شولې مثلا، نو هغه به قضا راګرځي. داسې به دا سړی هم قضا راګرځي، دغه د دې ورځې روژه یې ونه شوه. عزتمندو جمهور علما، بل طرف ته جمهور علما کرام، صحابه کرام، تابعین او د امت جمهور علما کرام، هغوی وایي روژه خو یې ماته شوله، خو د دغه ماتول او دغه ماتول فرق شته. هغه حقیقي ماتول دي، په خوراک او څښاک او په جما باندې حقیقي ماتېدل دي. حقیقي ماتېدل دا معنا که قصدن دې ماته کړله نو ته به کفاره ادا کوي، که قصدن دې ماته نه کړله، غلطي درنه وشوله، نو په دې کې بیا ستا باندې قضا ده. خو دغه حکمي ماتېدل دي، حکمي ماتېدل دا معنا روژه خو دې ماته شوله لیکن قضا نشته در باندې، دغه روژه چې د دوباره در باندې قضا نشته، دا خو درنه حساب شوله، لیکن د دغه روژې چې کوم مقصد دغه درته حاصل نشو، دا حکمي ماته شوله، د دې چې کوم ثواب دغه حاصل نشو، قبولیت حاصل نشو درته. همدا شانته دغه روژه چې د ډال د تا لپاره، هغه ډارواری تا لپاره ثابت، دغه روژه چې د تا لپاره د مغفرت او د رحمت سبب ده، هغه درته حاصل نشو. په دې روژه کې تا دعا قبلېدل، هغه دعا دې قبوله نشو، داسې نور 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 د ډېرو زیات خیرونو محروم شو. عزتمندو دا جمهور علما کرام. اوس راځو نتیجې ته، روژه هغه رقم ماته شوې ده یا نه ده ماته شوې، په دې بل رقم باندې ماته شوې ده، یا حقیقي ده یا حکمي ده. خو که ظاهر کې ورته وګورې زمرونو، کومه روژه چې حقیقي ماته شي او قضا یې راوګرځي یا یې کفاره ادا کړي، څه بدله خو سړي ته حاصل شي. خو دغه چې حکمي ماته شي، په حرامو باندې چې کوم ماتېږي، حکمي ماتېږي، ګورې د دغه جرمانه بیا نشته، د دغه څه بدله نشته، جریمه یې نشته چې هغه بیرته یو څه ثواب حاصل کړي، بلکې د دغه نقصان چې ده هغه دایمي پاتې کېږي تر څو توبه ونه باسي، استغفار ونه وایي، الله عز وجل نه معافي ونه غواړي او آینده لپاره کلک عزم او اراده ولري. د دې وجه نه زموږ ستاسو رمضان کریم روژې روانې دي، پکار دا ده چې ټول بدن د نفسي خواهش د منلو نه انکار وکړي. لکه څنګه چې د ګېډې مونږ نه منو خوراک او څښاک، همدا شانته د شرمګاه مونږ نه منو خوراک او څښاک، همدا شانته زمونږ نفس خواهش کوي لاس په ګناه کې استعمال کړي، خپې په ګناه کې استعمال کړي، ژبه استعمال کړي، سترګې استعمال کړي، غوږونه استعمال کړي، اخلاق استعمال کړي، نیت او سوچ او فکر استعمال کړي. دغسې دا بدن باید هغه قطعا حرام دي، هغه د دې نه علاوه هم حرام دي، د رمضان نه علاوه هم حرام دي. خوراک او څښاک د روژې نه علاوه حلال ده، د خپلې بیبي سره کوروالی یې خواهش پوره کول نه، خو حلال ده. دا نور شیان خو حرام دي او بیا په ګناه کبیره کې راځي، کبایر دي. نو بیا په رمضان کې خو بالکل ضروري خبره دا ده چې د نفس خواهش ونه منو، خپل روژه باید درته محفوظه کړو او دا راته ډال استعمال کړو، دا د تقوا دپاره استعمال کړو، دا د نفس د تزکیې دپاره استعمال کړو، دا زموږ تاسو دپاره د مدرسې په شکل باندې د نفس د تزکیې د ورکشاپ په شکل باندې باید درته استعمال کړو. الله عز وجل دې زموږ ستاسو ټول روژې او د رمضان او د غیر رمضان څومره روژې چې دي دا روغې سالمې وګرځوي.